راغلی تر څو د دوی سره څه ناڅه خبرې وکړو. نو راځم په لومړی دلته راغلی یم له دوکاندار سره خبرې کوم چې دی به په خپله ځان راته معرفي کړي. مبارک نوم دی؟ قربان دې شم انارګل. انارګل دا راته ووایه چې اختر ته خلک امادګي څنګه نیسي؟ د پخوا په پرتله اختر ته خلک هغه رقم سامان الحمدلله بیخي ډېر دی. تا په خپله څه کړي د اختر ته؟ واسکان مې کړی صاحب جوړه او چپلا کې مقصد په خپله یې راته کړې ده. دا چې روژه ده د روژې په مناسبت لیدونکو ته څه پیغام لري چې دوی باید په روژه او اختر کې څه وکړي؟ دا پیغام لرو صاحب چې پرې په زور کې به د کندرونې خلکو سره ګزاره وکړي، خلکو اقتصاد جو بندی حساب وچلوي. ها په وروستیو کې کومه ټوکه څه نه لري؟ د شعر په ډډۍ کوم چې واړه غم دی که یې اخلي که یې پلوري بل څه نشته په بازار د دې دنیا. همګي واړه ټګان دي ټګي کان دي پرشندور او خریدار د دې دنیا رحمان بابا شي. واه 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 څومره لوړ. یو پس بل بتاي چې یو فساد به بیان پر رحمان نشي فسادونه دي بسیار د دې دنیا. مننه ژوندی دی. دا چې اختر ته کمې ورځې پاتې دي نو موږ هم په کار کې د لیدونکو سره مرکې کوو. په دې لړ کې د یو طالبان سره مخامخ شوي هغه به راته خپل ځان معرفي کړي او څه چې لري هغه به ووایي. مهرباني تاسو نه مننه ژوندي دي. خپله محمد صاحب نه میږم او په مارکېټ کې مې دوکان ده. زه اورېدونکو ته مې دا وینا داسې ورځنه د بازار په لیدو سره ګزاره وکړي. سامانونه ډېر جګ جګ خرڅوي، خلکو سره پیسې نشته، هېواد غریب ده. دا نورو خلکو ته مې دا پیغام دی چې هغه شپه کې ډېره ګزاره وکړي، د باندې ګډۍ مډۍ دا وکاري د سړکونو کې څه نه لږ ازادې کړي، رش ډېر ده. ها دا راته وایي چې اختر ته دې څه کړي؟ کالي جامې اختر ته مې ولا یو جوړه کړې ده، بوټونه چپړا کې مپړا کې مې نه دي کړي. ها لیدونکو ته څه پیغام لري؟ نیک او بد پیغام. دا پیغام ورته لرم چې د اختر په ورځ باندې ډېره ګزاره وکړي، خلکو سره موټرو سره کارو مکارو دا سره باید زیاته نفوس زیاته باید ډېره ګزاره وکړي. ټوکه نه لرم او داسې روبه ته وایي د سرون د محبت سره واخله دا به وکړي. تاسو په شروع به یې خوله وي، زه به مننه ژوندی دی. زموږ سره دې مننه کوم. تاسو نه مننه ژوندي دی. وایي خیر اوسئ، آباد ژوندی بڼه لیدونکو سره به هم مرکې کوو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. دا هم یو بل لیدونکی را سره دی چې هغه په خپله ځان زه محمد عمر. محمد عمر اختر ته دې څه کړي؟ اختر ته مو اوسه پرې ویشی نه دی کړی، دا ګډي پر خوشحال دو. څنګه د سودا دی؟ ولا خاص سودا د رخانات د ګډي خلک په بوزي پنځه پیسې دا کې د امي تیوار وکړي کله ورته ونه نه اختر ته ولې څنګه پیسې نه سوالا ګډي د دوه د شهر نو چې دا سره د پیسې کې جوړې زمات مونږ کې افسوس خبره. ها او لیدونکو ته څه لري خاص لکه ټوکه شعر ته چې لري چې اختر په باران کې دغه بس دا پیغام لرم چې دی امن کې ژوند وکړي او کوم غریبان وي جمعې ورته وکړي او نوره څه واچي. زه خپله نه هېڅ چا راشي نه غواړم او نوره غریبان داسې شته چې وټ کله نه لري او اختر کې یتیمان ته او د داسې نورو بېوزله خلکو یو دوست نیوای وکړو او زه خپله دا پیغام لرم. مننه ژوندی دی. سره دې مرکه وکړه. دا چې لیدونکو اختر ته کمې ورځې پاتې دي نو خلک جامې ګنډي، خیاطان ښه په سور کې دي. نو زه ما هم وپتېله تر څو دې خیاطان د مارکېټ څخه لیدنه وکړم. دا دی راغلی یم د څو لیدونکو سره به مرکې کوم. له ما سره پاتې شه.
درنو لیدونکو دا دی دلته مو یو بل مینوال پیدا کړی ځوان دی له هغه سره به خبرې وکړو. په لومړیو کې ته ځان راته معرفي کړه. زه لایق د میګم د پوسټ لا کوونکی خلک دا راته وایي چې اختر ته دې څه مدګي نیولې. اختر ته مې جوړانده کړې او سبا ته جوړه کړم ځکه دلته مې خیاطان ملګري ستاره ته ګنډي ښه اختر ته داسې څه دي د تېرو کالو په پرتله اوسنی اختر څه فرق دی؟ والله اختر خامخا دومره لږ پیچلی شوی ده مخته غوندې اختر نه ده خامخا فرق پکې راغلی ځکه چې خلکو اقتصاد او پیسې نشته اوس ستا خپله مول اقتصاد خراب شوی ده. خبره دا ده چې خبره ټوله د پیسې ده. خبره ټوله د پیسې. لیدونکو ته څه لرې؟ لیدونکو ته دا وایم چې جبوس ته فکر وکړئ نړیواله فرقو ته مه ځئ که زه یم پیسې ډېرې مه مصرفوئ. بیا هم لیدونکو ښه راغلاست. دا د خیاطانو ته راغلي یو د دوی څخه به پوښتنې وکړو چې دوی حال څنګه دی. په لومړیو کې له ده څخه پوښتنه کوو نوم برک دې څه دی؟ نوم برک دی احسان الله خوشحالات رسیدون صاحب. احسان الله یوه جوړه په څو ګنډی؟ یوه جوړه 400 روپۍ. څنګه دی سیزن مو؟ والا ښه ده شکر ده. کار د څو جوړې به دې ګنډلې تقریبا؟ تقریبا 1.5 جوړې به آخر کې لیدونکو ته ټوکه شعر څه لري؟ دا چې په خوا کې د بل تن ناست دی له ده سره هم خبرې وکړو. نوم مبارک دی؟ رحمان الله رحمان الله. اختر څنګه دی؟ د تېر اختر او د اوسني اختر ترمنځ فرق ته وینې؟ والا اوس تېر اختر خلک جوړې زیات راتلې خلک سره پیسې اوس خلک غریبان دي او نه جوړې راځي دا مخکې په شان دی بیخي کم دي جوړې. ښه اختر ته تا خپله څه کړي دي؟ والا ما جوړه هم کړي دا نور سامان پاتې دي روزګار نه دی. ټوکه شعر څه لري؟ شعر به درته وایم چې څادرې څنډ وه ایثار نه شو بلا ورپسې څادرې څنډ وهه ایثار نه شو بلا ورپسې یار چې په سخته کې په کار نه شو بلا ورپسې سدا سړی دومره ټیټ پاس ورته سله کوي سدا سړی دومره ټیټ پاس ورته سله کوي که یار شو یار به شي که یار نه شو بلا ورپسې. واه واه مننه ژوندی دې وي چې له موږ سره وې. تاسو نه مننه چې ما ته وواخلئ. دغه وه د اختر آمدګي خپرونه چې له موږ سره مو ولیده. بیا چې داسې خپرونو سره یو ځای تاسو سره یو ځای کیږو زموږ چینل افغان یوټیوب وینز چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې له موږ سره